حدیث د سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ عنہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت راوڑی. سلمان ابن عامر الضبی دنم سلمان دے ابن عامر ابن اوس ابن حجر الضبی صحابی دے او د معاویه رضی اللہ عنہ په خلافت کی وفات شوی. دی وی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره کړې ده. اوس دی حدیث کی دا مسله راوړي چې روجمات به په څه باندې کې وی چې اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. تاسو کې چې څوک روجمات کوي نو روجمات دی په کجوري سره کوي. فإن لم يجد فليفطر على ما، او که کجوره ورته میلاو نشي نو په اوبو سره دې وکړي. فإنه طهور، ځکه چې دا ښه پاکول کوي. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. دا حدیث دی امام ابو داود هم راوړی دی، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام حاکم، امام احمد ټولو راوړی دی. ها سند کې څه نه څه اختلاف شتی، خو صحیح خبره دا دی چې دا حدیث صحیح دی. انشاءالله دا صحیح حدیث دی. خو اسی دلته مناسب دا و چې امام ابن حجر دا حدیث د دې پیشمنی د حدیث نه مخکې راوړی وی. سم خیال دی؟ ولې؟ ځکه چې مخکې د روجماتي مسله بیان شوه چې روجماتي کې تادي کوئ، بیا یې پکې د پیشمني مسله راوړه، اوس بیا د روجماتي مسله راوړي. که دا حدیث هلته راوړی وی نو ټوله مسله به په یو ځای وی چې روجماتي کې تادي کوئ او په دې باندې کوئ. نو سنت طریقه دا ده، یاد یې کوئ، سنت طریقه دا ده چې کجوره استعمال کړی شي په روجماتي کې، تازه کجوري. که تازه نه وي نو بیا عامې کجوري، او که هغه هم نه وي نو بیا اوبه. حدیث په دې باندې شتي، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی که نه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په تازه کجورو باندې روجه ماتوله. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. که تازه کجوري به نه وي بیا به عام کجوري استعمال کړي. فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. که دغه کجوري به هم نه وي نو بیا به اوبه وڅکړي، یو څو ګوټه اوبه به وڅکړي. نو سنت طریقه دا ده چې کجوره به صحیح تازه. ولې تازه؟ نه تازه ولې؟ اسانه خبره. نه تازه په دې ځای کې چې دا پسته او معده ازموي، نرم خوراک دی. ها خو داسې هم کیدی شي لکه اوس د ژمي موسم دی، ژمي په موسم کې تازه کجورې نه وي نو بیا به په تمراتو باندې کې عامې کجورې، اگر که وخت پې تېر شوی. که دغه نه وي نو بیا په څه باندې؟ په اوبو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فإنه طهور، وی د اوبه پاکول کوي. اوبه څه شی پاکوي؟ معده پاکوي، کولمې پاکوي، او بل دا چې د اینه د ګردې د دې روجې د لاسه پکې یعنی وچوالی پکې راغلی، د اینه هم لږه وچه شوي، د ګردې هم لږې وچې شوي. نو چې دا اوبه پې ورشي، د اوبه پې ورشي نو هغه معده هم صفای شي، کولمې هم صفای شي، ګردې هم په ارام شي، اینې ته هم فایده ورسي. سبحان الله. اوس ډاکټران ګوره دا خبرې بیانوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې بیان کړی. اوس ګوره ډاکټران دا وی په نهره اوبه څښه ډېره فایده ورکوي، په نهره اوبه څښه دا ډېره فایده ورکوي. یو روایت د عوام خلک په دې فیسبوکونو او په دې ځایونو کې چلی وي چې پیغمبر د دې نه منع کړی دی چې په نهره به اوبه نه څښي.
نو هغه داسې روایت دی چې په هغې اعتماد نشي کیدی، کمزوری روایت دی، د کوم ځای راوړی. نو دا بعض دا کمزوري روایت ته د کتابونو نه راوباسي او نشر کوي، دغه روایت کمزوری دی. صحیح د کتابونو کې راغلی خو کتابونو کې خو دا چې کتابونو کې هر څه راشي به صحیح، بلکې ډاکټران خو وایي په نهر باندې اوبه څکه څه دي مفید دي. دلته پیغمبر وایي که فإنه طهور پاکول کې د معدې په دې دیوال پورې چې سن ختي، د معدې چې دا کوم دیوالونه دي ګیر چاپېره په دې پورې چې سن ختي تېر شوی کوم خوراک هغه د دې اوبو سره صفا شي. تر شان د کجوره چې ده الله اکبر په دې کې ډېره فایده خوږی، د کجوره څه خوږی، او د انسان د روجې نیو سره کمزوری شوی، نو چې اولنی خوراک دی د خوږ وکړي نو طاقت ورته میلاو شي. او بل دا خوږ شی چې اول د معدې ته لاړ شي مزه وکړي نو بیا پسې که د نور خوراک راځي صحیح ده. ځکه پیغمبر صلی الله ماشومانانو ته هم په خوله کې اول به یې کجوره په خپله خوله کې وجویله، بیا به هغو ته په خوله کې راښکوه ده چې دا ماشوم د معدې ته دا خوږه کجوره لاړه شي. وخت موږ سره ختم شو بلکل آخري دغه کې دی، ما به تاسو ته فایدې بیان کړې وي چې د کجورې د خوراکو څه فایدې دي دې وخت کې. خو زار شم او قربان شم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او الله دې ورسره زموږ حشر د قیامت په ورځو کې چې دا مسلې موږ ته په هغه وخت کې بیان کړي. بله دا مسله یاده کوي چې د دې نه علاوه په هر شي باندې روژه ماتې کېږي، خو دا موږ سنت طریقه ووي، دا موږ څه ووي سنت طریقه. لکه زموږ د پښتانه اکثر په روابزه ډېر مینې یو نیم ګړپ ورشي په روابزه باندې، او څوک زر پکوړې راوالي او څوک سموسې راوالي. نو د دومره وکړو صحیح د روژه ماتې وشو، خو سنت طریقې خلاف کاري وکړو. تازه کجوره کنې عامه کجوره او یا اوبه، هغې نه به نور خوراک کوه. په دې باندې به اکتفا وکړو، داسې موږ پوره کړو الحمدلله 12 حدیثونه. سبا به انشاءالله د ابو هریره رضی الله عنه د حدیث نه شروع کوو چې په هغې کې د وصال مسله بیان شوې ده، د اوږدې روجې مسله، او پسې نور حدیثونه ورپسې هم بیانوو. بیا الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.